زه امید لرم چې څونه هم په غونډې نړۍ کې پښتانه دي، کم پښتانه چې زما आवाज اوري بل پښتون ورور ته زما دا आवाज ورسي کیدی شي هغه په دې باندې عمل وکي او فایده وته شي. او ور تاسو ته زدا یو خبره کومه، دا اوی خبرې نه دي، زما شاګردان داسې شته دي چې زما په دې طریقه باندې هغه معاشي تور باندې الحمدلله مستحکم شوی دي. 50 زره او 80 زره او 40 زره روپۍ بچ کولې بهر ملکونو کې مزدوري خواري کوله او نن هغه د 2 د 3 پلاټونو مالکان دي او ان شاء الله العظیم ډیر زرد چې اغیرا شي او په خپل وطن کې به کاروبار هم شروع کی. خو دې کې ګوره 15 شپک کاله ولګېدل داسې بنه کو چې پتلی کې به زرغونه بلکې چې مونږ به ته صبر کو سلور یا 15 کاله نو ان شاء الله العظیم امید دربه دي چې تاسو به هم د خپل کاروبار مالکان شي او په خپل وطن کې به د خپل خزي بچو او د مور پلار سره اوسېږي